د نړۍ څو مشهور دودیزې جامې. افغانستان د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه ښځینه او نارینه جامې راوړل او په لوړه بیه پلورل کیږي. د دغه قیمتي بهرنۍ جامو ترڅنګ افغاني جامې هم په لوړه بیه پلورل کیږي چې بیه او ښکلا یې تر بهرنیو هم ډیره ده. که سم افغاني ځانګړې جامې ډېرې لویې دي او یوازې په ځانګړې مراسمو او د خوښیو په ورځو کې اغوستل کیږي، خو بیا یې هم د پلور بازار ښه ګرم دی. دغه جامې یوازې په کلي او یا ښار کې نه اغوستل کیږي، بلکې په ټوله نړۍ کې هم ځانګړی شهرت لري. په هغه بهرنیو هیوادونو کې چې افغانان اوسېږي، د ښځینه او نارینه افغاني جامې په کلتوري میلو کې اغوستل کیږي او ډیر شهرت لري. افغاني ګنډ یعنې ګنډې افغاني بیلابیل رنګونه لري چې په پاولیو، وړو هندارو، د سپینو زرو په روپیو چې مشادۍ ورته وایي، چرمو او ورېښمینو تارونو جوړیږي او لمنې هم کابو 6 متره وي. د هندوستان ساړي دا ښایي د نړۍ تر ټولو ساده جامې اوسي. د ټوکر یوه اوږده ټوټه چې اوږدوالی تر 9 مترو رسیږي، ساړي په نړۍ کې یو شیک او د بیلابیلو ډولونو لرونکی لباس دی چې کیدای شي په لسګونو بڼه واغوستل شي. د هندوستان په کلیو او ښارونو کې ساړي په پراخه پیمانه کارول کیږي. د افغانستان په شمول د سیمې هیوادونو ته هم د ساړي بیلابیلو ډولونو لاره موندلې او یو شمېر ښځې مینهوالې دي. د جاپان کیمونو د جاپانیانو د دودیزو جامو سمبول دی. له 18مې پیړۍ راهیسې په دې هیواد کې دا ډول جامې د سړیو او ښځو لپاره دود شوي چې هر څوک د فردي ځانګړتیاو سره ځان ته جوړوي. جاپانیان اوس هم په ځانګړو مراسمو کې لکه ودونو، جشنونو کې دا ډول جامې اغوندي او دا دود د جاپان شا او خوا هیوادونو لکه چین او کوریا ته هم پراخه شوی دی. ساردینیان دودیز کمیس ایټالویان. په ایټالیا کې د جامو دا بڼه د شمالي افریقا دودیزو جامو ته نږدې ده. د جامو دا بڼه د شمالي افریقا او هسپانوي کلتورونو څخه شریک او تاریخي عناصر لري. سره د دې چې دا جامې ځینې شریکي ځانګړتیاوې لري، خو بڼه یې له یوه کلي بل ته توپیر کوي او په هر کلي کې خپل ځانګړی دود لري. ډېرې مشهور یې د نورو ایالات دی. د یادونې وړ ده چې ایټالوي لباس د افغانستان دودیزو جامو ته هم ورته دی. مخروطې خولۍ ویتنام په سیمه کې د دودیزو او ښکلو جامو له پلوه یو بډایه هیواد دی. د دې هیواد د بیلابیلو دودیزو جامو نړیوال شهرت لري، خو مخروطي خولۍ یې چې ویتنامیان یې نانلا بولي ډېرې مشهورې دي. دا خولۍ چې د ویتنام په بیلابیلو سیمو کې کارول کیږي ځانګړې بڼه او رنګونه لري. د یو شمېر مخروطه خولیو په ژبو شعرونه داسې خطاطي شوي وي چې یوازې هغه مهال څرګندېږي کله چې روښنایي ته مخامخ شي. کیرا بوتان. د چین او هندوستان ترمنځ د همالیا په دې واړه سلطنت بوتان کې هر څوک باید خپلې ملي جامې واغوندي. د سړیو لپاره دا دودیزې جامې د غواو په نوم او ښځو لپاره د کیرا په نوم جوړیږي. سامي دودیزې جامې د ناروې، سویډن او فنلنډ په شمال کې او د روسیې په شمال لویدیځ کې د کولا په ټاپووزمه کې سامي ټبر اوسي. دا د اروپا تر ټولو پخوانی استوګن دی چې په واورو او سړو قطبي سیمو کې ژوند کوي او د همدې واورو سره یې د مقاومت لپاره د جامو ځانګړې بڼه خپله کړې. د دوی دا دودیزې جامې هم په عمومي بڼه کې سره ورته دي، خو په بیلابیلو ډیزاینونو او رنګونو جوړوي.